غونې مسؤلیت مو دی په غاړه مونږ د آبادۍ ته پته ژمن یو سره غواړه نو باندې په خپلو فی الحال موږ د کندهار په اجاوکا په ریاست کې قرار لرو چې د لیمو پنسیونر راغلی دی دا د حجانو د پروسې شروع ده نو موږ د هغوی سره د اجاوکا په صفایي کې د اوبو په ترتیب کې همدارنګه د حجانو سره د لوحو د شراغلاس لوحې د هغو په جوړولو کې موږ خپل کار کوو چې تقریبا نن مو هم 40 کاسه پرسنل حج اوقاف ته راوستلی دی د 10 ورځو راهیسې موږ د لیب حج اوقاف کې د حجانو لپاره د صفایي او د اوبو ترتیب په دې باندې اخته یو همدارنګه روزانه موږ په ښار په ټولو په 14 ناحیو کې مو هم په روزمره ډول باندې خپل کارونه روان دي چې د ورځې په جریان کې تقریبا زموږ د 44 ارادو موټرانو په واسطه باندې 940 متره مکعب کثافات موږ انتقالوو همدارنګه په هرې ناحیې کې موږ خپل د تنظیم پرسونل ګمارلی دی چې د ناحیو سړکان او د چرۍ پاکاري ترسره کوي او د شپې مو هم 80 کسه پرسونل د کندهار ښار د عمومي سړکان چې هغه احمدشاهي جاده ده او 4 بازارونه دي او عمومي سړکونه دي د هغو په جارو کولو باندې موږ مصروف یو د ښاریانو او د عامو هیوادوالو څخه مو هیله او غوښتنه ده چې د کندهار ښاروالۍ سره خپله پوره همکاري وکړي موږ به انشاءالله خپل هغه قوس او طاقت چې مو په د کندهار ښاروالۍ سره یې هغه وسایط مو په واسطه باندې پوره هغه به نه درېغوو خو د دوی همکاري ته هم ضرورت لرو ځکه اکثره ځایونه موږ کار کوو هغه ښاریان موږ سره په پاکۍ او صفایي کې باندې او په سرسبزي کې دوی زموږ سره همکاره نه دي که چیرې دوی خپل همکاري زموږ سره په دې برخه کې وکړي د تنظیف او سرسبزي په برخه کې نو موږ به یو پاک او زرغون او آباد کندهار ولرو صفایانې کوو د وطن خدمت کوو په رښتیا نو که شپه یې که ورځ یې موږ هر وخت اماده یو نو انشاءالله په راتلونکي هم په هر وخت کې د شپې د ورځې موږ د خپل ښاریانو په خدمت کې ولاړ غیرت مشهوره ژر به دې کړو سیال د نړۍ هسک غرور د خامشه او جوړ بشه